الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. دي خبر رسیدلی و چې حروف جر او هغه سودانی دي، نو دای بیان کړیو چې دا حروف جر دي او دې ته حروف الخفض هم وایي، ځکه چې په کوم لفظ باندې دا حروف داخل شي نو هغې له زیر ورکوي، یعنی د هغې لفظ په آخري حرف باندې زیر راځي، لکه والله، بالله، تالله، دا حروف القسم دام لفظ له جر ورکوي. کوم لفظ باندې چې دا داخل شي نو هغه مجروري. او دلته حروف الخفض نه مراد هغه حروف دي التي اذا دخلت على الاسم خفضته، کله چې په کوم لفظ باندې داخل شي نو هغه اسم محفوظ ګرځي یا هغه لفظ محفوظ یعنی مجرور ګرځي. موږ ته څنګه پته ولګېدله چې حروف جر همدا دي او چې کله په یو لفظ یا اسم باندې داخل شي نو هغې له زیر ورکوي؟ نو د دې جواب دا دی چې من التتبع واستقراء کلام العرب، د عربو کلام مونږ ملاحظه که په هغې کې مونږ ته پته ولګېدله چې عرب کله دا حروف استعمالی نو په کم لفظ باندې چې دا حروف داخل شي هغې لفظ ته زیر ورکوي، یعنی مجرور ګرځي. والا ليس هناك قرآن ولا سنة تدل على هذا. قرآن حدیث کې دا نه دی راغلی، یعنی قرآن کې کوم آیات نه دی راغلی، حدیث کې دا نه دی راغلی چې حروف جر دا من دی، ایلا دی، عن دی وغیره. دا قرآن حدیث کې نه دی بیان شوی، خو د عربو د کلام نه موږ ته پته لګېدلی ده، ځکه د نحوي قواعد دا د عربو د کلام نه اخیستل شوي دي. لكن العرب اذا دخل حرف من حروف الخفض على كلمة خفضها. د عربو دا طریقه ده چې کله یو لفظ راشي او په هغې باندې د دې حروفو نه یو حرف داخل شوی، لکه ایلا پې داخل شوی، ایلا البیت، البیت یو لفظ دی آخري حرف یې تا ده، نو ایلا چې پې داخل شي نو هغې تا لاندې زیر راځي، ایلا البیت. دلته 9 حروف ذکر کړي دي، 9 حروف جر، د ټولو نه مخکې من دی. مثلا ته خرجت من البصرة، زه د بصرې نه ووتلم، دا من د ابتدا نه راځي، مطلب دا دی چې زما دا وتل د بصرې نه شروع شو او سفر مې د بصرې نه شروع شو، ابتدا مې د دې ځای نه وکړله. نو دلته دا من حرف جر دی او البصره دې ته موږ محفوظ هم ویو او مجرور هم ورته ویو، ځکه اخر کې زیر راغلی دی. نو دلته ته داسې نشي ویلی چې خرجتو من البصرتو، دا هم غلط دی. ته به وایې چې خرجتو من البصرتي، او داسې هم نشي ویلی چې خرجتو من البصرته، ځکه من البصرته چې دی ویله زبر دی وله ورکه، او من البصرتو چې دی ویله پیش دی وله ورکه، نو من البصرتې به وی زیر به وله ورکي. او مثلا اشتریت هذا الكتاب من زید، دا کتاب ما د زید نه واغسته، نو من زید، من حرف جر دی او زید مجرور یا مخفوظ دی، نو دلته ته داسې نشي ویلی چې زیدون او زیدن هم نشي ویلی، ځکه من دی پې داخل کړی. نو دلته چې موږ د عبارت کوم وینو که نه، اشتریت هذا الكتاب من زید، نو دلته اولنی سوال زمونږ دا دی چې دا الکتاب لفظ دا اسم دی که حرف دی؟ نو دا اسم دی. په څه باندې مو پیژنو چې دا الکتاب اسم دی؟ ځکه دلته موږ یو علامات ویلی چې ودخول الالف واللام، په اسم باندې الف او لام را داخلیږي، نو الکتاب باندې الف لام داخل شوی که نه، اشتریت هذا الكتاب من زید، او زید دلته اسم دی. نو زید کې کومه علامه ده؟ هغه دا دی چې حرف جر پې داخل شوی دی، من زیدن. نو زید هم اسم دی، په څه سره مو پیژندل؟ په من سره چې من پې داخل شوی دی. او الکتاب نو دې دوه جملو دغه دوه چې کوم الفاظ دي په دې جمله کې دا دواړه اسمونه دي. الثاني دویم حرف چې دی دا ایلا دی، دویم حرف د حروف ایلا دی، او ایلا چې په کوم لفظ باندې داخل شي نو هغه مجرور ګرځي. مثلا الله تعالی فرمای ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، بیا به کافران خپل رب ته واپس کړی شي. نو دلته ایلا په لفظ جلاله باندې داخل شوی نه، د الله په نوم باندې داخل شوی دی، الله نو مجرور کړی دی. نو الله دلته اسم دی. د دې څه دلیل دی چې دا اسم دی؟ ځکه په دې کې د اسم یو علامت موجود دی، هغه دا دی چې حرف خفض پې داخل شوی دی، چې ایلا دی، حرف جر پې داخل شوی دی. او بیا علما فرمایي چې من د ابتدا دپاره ده او ایلا د انتها دپاره راځي. دا په من او ایلا کې فرق دی، من د ابتدا دپاره راځي او ایلا د انتها دپاره راځي. د دې مثال دا دی چې مثلا ته خرجت من مکة الى المدینه، زه د مکې نه ووتلم د مدینې طرف ته،
نو فابتداء سفرک فی مکه وانتهاؤه فی المدینه، نو دا من تا د مکې سره ولګو کنه، مطلب دا دی چې مکې نه ستا د سفر ابتدا شروع شوه او په مدینه کې انتها وشوه، نو اله د مدینې سره ولګو، اله د انتها دپاره راځي. الثالث دریم نمبر حرف چې دی د حروف جر نه هغه دی عن، او عن چې دی دا کله په یو اسم باندې داخل شي او ظاهره دا په اسم باندې داخلیږي ځکه دا حرف دی او حرف صرف په اسم باندې داخلی شي، په فعل او حرف باندې حرف نه داخلیږي. کم ځای کې چې مثلا علا راشي کنه، علا حرف دی او هغه په حرف باندې داخل شي، نو هلته د علا به جدا معنی کېږي. کله چې حرف په حرف باندې داخل شي لکه من علا، عربی کې ویل کېږي کنه من علا، من په علا باندې داخل شوی، نو هلته د علا مطلب فوقی، من فوقی، دا من علا دا مشهور عبارت دی په عربی کې. نو من حرف دی او علام حرف دی، نو کله چې یو حرف په بل باندې داخل شي دغه دویم حرف به د اسم په معنی باندې به هسې نه داخلي. نو دریم چې دی عن دی، او عن چې کله په یو لفظ باندې داخل شي نو هغې له جر ورکوي. لکه مثلا ته وې کلمتک عن جد، ما تا سره خبرې وکړلې عن جد، نو جد دلته اسم دی او یو دا دی چې تنوین پې داخل شوی دی، دا تنوین دای په آخر کې راغلی دی، او دویم دا دی چې حرف جر عن پې داخل شوی دی. او قرآن کې د دې باره کې مثال شته دی، عن الیمین و عن الشمال قعید، دو فرشتې یو ښي طرف ته ناست دی یو ګس طرف ته، نو یمین لفظ دلته اسم دی ځکه عن پې داخل شوی دی، او شمال بل علامه په الیمین کې شته دی هغه دا دی چې الف لام پې داخل شوی دی، او بل الشمال دې کې دوه علامې دي، یو دا دی چې الشمال باندې عن داخل شوی دی، نو دا الشمال اسم دی او الف لام پې داخل شوی دی دلته ودخول الالف واللام، نو دا دغه شوی دی. عن د څه په معنی راځي؟ مونږ خو دا وویله چې من ابتدا په معنی راځي چې ما شروع وکړه، او اله مطلب دا دی چې دغه کار مې ختم که دغه ځای ته. نو د عن څه مطلب دی؟ د عن یوه معنی ده مجاوزه، مجاوزه تیرېدلو ته وایي. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر، بني اسرائیل هم د سمندر نه واړول، نو مجاوزه تیرېدلو ته وایي. مثلا ته غشی ولي د لیندې نه، نو دا غشی داسې تیر شي. رمیت السهم عن القوس، ما غشی ویشته د لیندۍ نه، یعنی ان السهم جاوز القوس، هغه د دې نه تیر شو خو ولاړ. او دې باره کې د قرآن آیات هم دی، وما اريد ان اخالفکم الى ما انهاکم عنه. پیغمبر خپل قوم ته ویلو چې زه دا نه غواړم چې د یو شي نه تاسو منع کوم او بیا هماغه کار زه کوم او ستاسو مخالفت کوم. نو عن دلته د مجاوزې دپاره راغلی دی، خو عنه دا هو ضمیر مبني دی، عن پې داخل شوی دی، مبني له زیر نه دی ورکړی ځکه مبني زیر نه قبلوي. او دې باره کې یو بل آیات دی د قرآن، حتی یعطوا الجزیة عن ید، الله تعالی فرمایي چې د کافرانو سره هغه وخت پورې جنګ وکئ څو پورې چې تاسو له ټیکس نه یې درکړی. عن ید څه مطلب دی؟ چې یعنی الجزیه تتجاوز ایدیهم تنتقل من ایدی الی ایدی المسلمین، ځکه هغوی چې ټیکس راوړي که نه پیسې، نو د هغوی د لاس نه به دا پیسې راتېرې شي د مسلمانانو لاس کې به یې کېږي. عن د مجاوزې، عن ید یعنی دا پیسې د لاس، یو کس چې تا له پیسې درکوي که نه د هغه لاس نه راوځي ستا لاس ته راشي راتېرې شي داسې، نو عن د مجاوزې دپاره راځي. ښه، دا عن د دې درې حروفو معنی وشوه. بیا د علا، علا چې کله په یو لفظ باندې داخل شي نو هغې له زیر ورکوي. نو علا چې دی مثلا قرآن کې دی علی الله توکلنا، علا راغلی دی که نه، الله دې له زیر ورکړی دی، نو الله دلته اسم دی، علی الله توکلنا دې کې دا الله اسم دی، او دې کې دوه علامې دي، یو دا دی چې الف لام پې داخل شوی دی ځکه الله اصل کې اله نو، اله لکه قرآن کې راغلی کنه وما من اله الا اله واحد، نو دا الله لفظ اصل کې اله و بیا پې الف لام داخل شو نو الله تی جوړ شو. نو د دې دوه علامې دي، یو دا چې الف لام پکې راغلی، بل دا دی چې حرف جر پې داخل شوی. د علا څه مطلب دی؟ د علا مطلب دی اوچتوالی. مثلا ته وایې که نه چې رقیتو علی السطح، زه په چت باندې د پاسه ور وختلم، چت ته بره ور وختلم، نو علا د اوچتوالي دپاره راځي. لکه قرآن کې ثم استوى علی العرش، بیا الله تعالی په عرش باندې اوچت شو، د پاسه شو. نو دلته عرش لفظ اسم دی که نه، څنګه مو پیژن چې اسم دی؟ ځکه یو پکې الف لام دی او بل پې علا داخل شوی دی، دوه علامې پکې موجودې دي.
مثلا یو کس راشي او قرآن آیات داسې وایي ثم استوى على العرش